سلام او مینه ومنئ. درنو لیدونکو، نن درته یو غزل وړاندې کوم په دې تمه یو چې ستاسو د شعر ذوق به خړوب کړي. شعر دی مرګی څه دی خو د درد د کیسې پای دی. مرګی څه دی خو د درد د کیسې پای دی. د دنیا د مجازي وسوسې پای دی. ژوندون څه دی دا منم متحرک دی. منم پیل دی خو پیل پسې پای دی. مینه څه ده خو یو جبر دی کوم یې. مینه څه ده خو یو جبر دی کوم یې. نتیجه بیا د دې حادثې پای دی. فلسفه څه ده د ورکو کیسو درس دی. فلسفه څه ده د ورکو کیسو درس دی. تصوف څه خو د دې مدرسې پای دی. ښکلا څه نه ختمېدونکې تلوسه ده. ښکلا څه نه ختمېدونکې تلوسه ده. هوس څه دی د همدې تلوسې پای دی. معنا څه ده خو اروا ده همیشه ده. معنا څه ده خو اروا ده همیشه ده. نړۍ څه ده دا چې ستا د جوسې پای دی. احساسات څه دي خو جنګ ذهن او زړه دی. احساسات څه دي خو جنګ ذهن او زړه کې. وروسته فکر د جنګي حماسې پای دی. بسمل څه دی لیونی غوندې سړی. بسمل څه دی لیونی غوندې سړی دی. جنون څه دی خو د عشق د لیسې پای دی. ژوندون څه دی دا منم متحرک. منم پیل دی خو پیل پسې